د الحجر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 9 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين الف لام را دا د الهی کتاب او څرګندونکي قرآن آیاتونه دي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لری نه دا چې هغه وخت راشي چې هغه خلک چې نن د اسلام د دعوت له منلو نه انکار کړی دی په پښیمانتیا سره وایي چې کاش کې موږ د تسلیم سرخ کته کړای وای ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون پرېږده دوی چې وخوري وڅښي او خوندونه واخلي او دروغجنې هیلې په هیره کې واچي ډېر ژر به دوی ته معلومه شي وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم مونږ چې له دې نه مخکې هره سیمه هلاکه کړې ده د هغې لپاره مو د عمل یو ټاکلی مهلت لیکلی ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون هیڅ قوم نه له خپل ټاکلي وخت نه مخکې هلاکېدی شي نه له هغه نه وروسته پرېښودل کېدی شي وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون دوی وایي ای هغه سړی چې ذکر یعنی قرآن در باندې نازل شوی دی ته په رښتیا سره لیونی یې لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين که ته رښتونه نو زموږ په وړاندې دې په رښتې ولې رانهوستلې ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين مونږ په رښتیا هسې نه نازلوو هغوی چې کله کوزیږي نو له حق سره کوزیږي او بیا خلکو ته مهلت نه ورکول کیږي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون پاتې شو دا ذکر یعنی قرآن دا مونږ نازل کړی دی او مونږ په خپله د دې ساتندویان یو ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون اے محمد صلی الله علیه وسلم موږ له تاسو مخکې په ډیرو تیرو شو قومونو کې پیغمبران لیږلي دي هیڅ کله داسې نه ده شوې چې هغو ته کوم پیغمبر راغلی وي او هغوی ورپورې مسخرې نه وي کړي كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين د مجرمانو په زړونو کې خو مونږ دغه ذکر همدغسې د سیخانو په څیر ټومبو هغوی پرې ایمان نه راوړي له پخوا نه د دغه ډول خلکو همدا کړنلاره ده ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون کوم پر هغو باندې د آسمان کومه دروازه پرانیستې وای او هغوی پرانا ورځ پکې ختلې هم وای بیا به هم دا ویل چې زموږ سترګې غولول کیږي بلکې پر مونږ کوډې شوي ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين دا زمون چار جوړونه ده چې په اسمان کې مونږ ډېرې محکمې کلاګانې جوړې کړې
او هغه مو د نندارچانو لپاره ښایسته کړي دي او له هر رټل شوي شیطان څخه مو هغه خوندي ساتلي دي. هیڅ یو شیطان هغو ته لاره نشي موندلی مګر دا چې څه په پټه چلول غوږ وباسي، او کله چې هغوی په پټه چلول د غوږ نیولو هڅه کوي نو یو روښانه پلوشه تعقیبوي. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. مونږ ځمکه غوړولې، په هغې کې مو غرونه نصب کړي، په هغې کې مو هر ډول شنیلي په ټاکلې موزون اندازه راټوکولي. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. او په هغې کې مو د ژوند وسایل برابر کړي ستاسې لپاره هم او د هغو زیاتره مخلوقاتو لپاره هم چې تاسې د هغو روزي رسونکي نه یئ. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هیڅ شی داسې نشته چې د هغه خزانې له موږ سره نه وي او موږ چې هر شی نازلوو په یوه ټاکلې اندازه کې نازلوو. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. باردارون کی بادونه مونږ لیږو، بیا له اسمانه اوبه ورو او په هغو اوبو سره تاسې خړوبه کوو. د دې زیرمې خزانه داران تاسې نه یاست. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ژوند او مرګ مونږ ورکوو او همدا مونږ د ټولو شیانو وارث یو. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. لتاسې نه مخکې چې کوم خلک تیر شوي دي هغوی هم مونږ وینو او وروسته راتلونکي هم زمونږ تر نظر لاندې دي. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. په باوري ډول به ستا رب دغه ټول را پاڅوي، هغه حکیم هم دی عالم هم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. مونږ انسان د بویناکې خټې له وچکو دوړي نه پیدا کړ. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. او له هغه نه مخکې مونږ پیریان د اور له شغلې نه پیدا کړي. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. او هغه وخت یاد کړه چې ستا رب پرښتو ته وویل چې زه د بویناکې خټې له وچکو دوړي نه یو بشر پیدا کوم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. کله چې زه هغه بشپړ کړم او له خپل روح نه یو څه پکې پوکړم نو تاسو ټول د هغه په وړاندې په سجده پریوځئ. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. نو ټول پرښتو سجده وکړه بیل ابلیس نه چې هغه د سجده کوونکو له ملګرتیا نه انکار وکړ. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. پروردگار پوښتنه وکړه ای ابلیسا پر تا څه وشول چې تا له سجده کوونکو سره ملګرتیا ونه کړه؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هغه وویل زما دا کار نه دی چې زه دغه بشر ته سجده وکړم چې تا هغه د بویناکې خټې له وچکو دوړي څخه پیدا کړی دی. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين.
پروردگار فرمایل خدا تل دې ځای وزه زکه چې ته رټل شوی او اوس د جزا تر ورځې پورې پر تا لعنت ده. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. هغه عرض وکړ زما پروردگار چې دا خبره ده نو ته ماته تر هغې ورځې پورې مهلت راکړه چې ټول انسانان دوهم ځل راپاڅول شي. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله فرمایل خدا تا ته تر هغې ورځې پورې مهلت دی چې د هغې وخت مونږ ته معلوم دی. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هغه ویل زما پروردګاره څنګه چې تا بې لارې کړم په همغه شان به اوس زه په ځمکه کې د دوی لپاره د غولونکو وسایلو په وړاندې کولو دوی ټول بې لارې کړم پرته ستا له هغو مخلصو بندګانو څخه چې تا هغوی له دوی نه خالص کړي وي. قال هذا صراط علي مستقيم. الله فرمایل دا هغه لار ده چې سم مسیخه ما ته رارسېدلې ده. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. بشک څوک چې ما رښتیاني بندگان دي پر هغو به ستا زور نه رسیږي. ستا زور به یوازې پر هغو بې لارې شوو خلکو باندې ورسیږي چې ستا پیروي وکړي او د هغو ټولو لپاره د دوزخ اختار دی. دا دوزخ چې د ابلیس پیروانو ته اختار ورکړل شوی دی 7 دروازې لري. د هرې دروازې لپاره له هغو نه یوه برخه خاص کړی شوې ده. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. د دې پر خلاف پرهیزګاران به په باغونو او چینو کې وي او هغو ته به وویل شي چې دې ته ورننوځئ له سلامتیا سره بې ویرې او بې خطره. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. د هغو په زړونو کې که لږ ډېره کینه وي هغه به مونږ ترېنه وباسو. هغوی به په خپلو منځو کې لکه ورونه یو بل ته مخامخ پر تختونو باندې کینی. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هغو ته به نه هلته څه کړاو ورسیږي او نه به له هغه ځایه وویستل شي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ای پیغمبره زما بندگانو ته خبر ورکړه چې زه ډیر ښه بخښونکی او مهربان یم خو د دې ترڅنګ زما عذاب هم ډیر دردناک عذاب دی. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. او دوی ته لږ شان د ابراهیم علیه السلام د میلمنو قصه واوروه کله چې هغوی هغه ته راغلل او ویې ویل پر تا دې سلام وي نو ابراهیم وویل موږ له تاسې نه ویریږو. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. هغو ځواب ورکړ مه ویرېږه موږ تا ته د یو پوه هلک زیری درکوو. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. ابراهیم علیه السلام وویل آیا تاسې په دې زوړوالي کې ما ته د اولاد زیری راکوئ؟ لږ فکر وکړئ دا څنګه زیری ما ته راکوئ؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. هغو ځواب ورکړ موږ تا ته په حق زیری درکوو تاسې نا امیده کیږئ مه. قال ومن
يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ابراهیم علیہ السلام وویل د خپل رب رحمت نه خو ګمراهان نه امید کیږي. قال فما خطبكم أيها المرسلون. بیا ابراهیم علیہ السلام پوښتنه وکړه اے د خدای استادو هغه څه خبره ده چې تاسو ورته راغلي یاست؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. وویل مونږ یو مجرم قوم لوري ته لېږل شوي یو یوازې د لوط علیه السلام کورنۍ مستثنا ده. هغوی ټول به مونږ وژغورو پرته د هغه له مېرمنې چې د هغې په باب الله فرمایي چې مونږ مقدره کړې ده چې هغه به له بیرته پاتې کېدونکو څخه وي. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. بیا کله چې دغه استازي لوط ته ورسېدل نو هغه وویل تاسې ناشنا ښکارېږئ. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. هغه جواب ورکړ نه بلکې موږ له همغه څه سره درته راغلي یو چې د هغه پر راتګ کې دغه خلک شکمن. موږ تا ته رښتیا وایو چې موږ له حق سره تا ته راغلي یو. نو اوس چې د شپې یو څه برخه پاتې شي ته له خپلې کورنۍ سره ووځه او په خپله د هغو شاته ځه. له تاسې نه دې هېڅوک شاته نه ګوري. سم سیخه هغې خواته لاړ شي چې تاسې ته حکم کیږي. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. او هغه ته موږ خپل دغه فیصله ورسوله چې د سهار راختلو سره به د دغو خلکو بنیاد غوڅ کړی شي. وجاء أهل المدينة يستبشرون. په دې ترڅ کې د ښار خلک د خوښۍ په څپو کې ډوب د لوط علیه السلام په کور وختل. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. لوط علیه السلام وویل ورونو دوی زما میلمانه دي ما مه شرموئ له الله نه وویریږئ ما مه رسوا کوئ. قالوا أولم ننهك عن العالمين. هغه وویل آیا مونږ په وار وار ته نه یې منع کړی چې د ټولې نړۍ ټیکهداري مه کوه؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لوط په بېوسۍ سره وویل که تاسې څه مشروع کار کول غواړئ نو دغه زما لوڼې شته. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ستا په روح قسم ای پیغمبره په هغه وخت کې پر هغوی یوه نیشه غوندې راغلې وه چې په هغې کې هغوی له سده وتلي وو. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. په پای کې د لمر څرک سره سم هغوی یوې قوي چاودنې ونیول او موږ هغه سیمه پر بل مخ نسکوره کړه او پر هغو باندې مو د پخې شوې خټې د تیږو باران ووراو. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. په دې پیښه کې د پوه زیرکو خلکو لپاره سترې نښانې دي. وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. او هغه سیمه چې هلته دا واقعه پیښه شوې وه په لویه لاره کې واقع ده. په هغې کې د عبرت درس دی د هغو خلکو لپاره چې د ایمان خاوندان دي.
وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. او د ایکی خلق هم ظالمان، نو ګوره چې مونږ له هغونه غچ واخیست او د دغه دواړو قومونو ورانې شوي سیمې په لویه ښکاره لاره پرتې دي. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. د هجر خلکو هم پیغمبران دروغجن ګڼلیو. موږ هغو ته خپل آیاتونه ولېږل، خپل نښانې مو هغو ته وښودلې، خو هغو هر څه له نظره وغورځول. هغوی غرونه توږل، کورونه یې جوړول او په خپل ځای بیخي بې تشویشه او ډاډه. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. په پای کې به قوي چاودنې هغوی سهار مهال ونیول او د هغو ګټلې هغو ته هیڅ په درد ونه خوړله. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. مونږ مکه او اسمان او د هغو ټولې هستۍ له حق نه پرته په بل کوم بنسټ باندې نه دي پیدا کړي او د پریکړې ساعت یعنی قیامت ارون مرو راتلونکی دی. نو ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته دغه خلکو پر بابیزه چارو له شریفانه تیریدنې څخه کار واخله. په یقین ډول ستا رب د ټولو هستوونکی او په هر څه پوهیږي. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. مونږ ته و داسې آیاتونه یعنی د فاتحې د سورې او آیاتونه مو درکړي دي چې د بیا بیا تکرارولو وړ دي او ته مو ستر قرآن درکړی دی. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. ته هغه دنیوي ګټو ته سترګې ماړوه چې موږ له دوی څخه بیلابیلو خلکو ته ورکړي دي او موږ د دوی پر حال باندې خپل زړه ځوروه. دوی پرېږده، د مؤمنانو خواته پاملرنه وکړه او نه منونکو ته ووایه چې زه خو ښکاره څرګند اخطار ورکوونکی یم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. دا هماغه شان اخطار دی لکه چې مونږ هغه تفریقه چونکو ته لېږلی و چې هغو قرآن ټوټې ټوټې کړی دی. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نو قسم دی ستا پر رب مونږ به ارومرو له دوی ټولو نه پوښتنه وکړو چې تاسې څه کړي دي. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نو ای پیغمبره، د کوم شي چې تا ته حکم کیږي هغه په لوړ آواز ووایه او د مشرکانو یو بڅری پروا مه کوه. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ستا له لوري مونږ د هغو ملنډو وهونکو څخه د غچ اخیستلو لپاره کافي یو چې له الله سره بل څوک هم خدای ګرځوي. ډېر ژر به دوی ته حقیقت معلوم شي. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مونږ
مونږ ته معلومه ده چې کومې خبرې چې دوی په تا پورې کوي په هغو سره ستا زړه ته خفګان رسیږي د دې علاج دا دی چې د خپل رب له حمد سره د هغه تسبیح ووایه د هغه په وړاندې سر په سجده ښکته کړه او تر هغه وروستي ساعت یعنی مرګ پورې د خپل رب بندگی کوه چې د هغه راتګ یقیني ده